روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاوکا روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاوکا زه چې دواړه مینه وکړو ما هم ته په سین لاوکا او اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو اوس مې ښه په دیدن موړ کا اوس مې ښه په سین لاوکا بیا ووایه دا شعر دا پوره دوه شعرونه ته بیا ووایه دواړه ډېر زبردست دي روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاوکا روایات او رواجونه دا هر څه په سین لاوکا او زه چې دواړه مینه وکړو ما هم ته په سین لاوکا اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو دا مصره بیا ووایه اسې هم خلک خبر شو اسې هم دواړه بدنام شو دونه څونه زبر اوس مې ښه په دیدن موړ کا اوس مې ښه په سین لاوکا یو شعر دی چې ته هم ښه په ما پوهېږې زه هم ښه په تا پوهېږم ته هم ښه په ما پوهېږې زه هم ښه په تا پوهېږم ډېره د مین سړي څه حال وي مین زړه په سین لاوکا غزل دی چې په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه د چا د یاد څلي ته لاس په دعا ودرېدمه په کوم ګودر په کوم سنګر باندې بیا ودرېدمه د چا د یاد څلي ته لاس په دعا ودرېدمه او داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي داسې غمونه مې پټ خوري چې د ویلو نه دي په داسې حال شم چې بیخي ورخطا ودرېدمه دا ډېر ښه شعر دی هلته به څوک کوي امزولو ته زما خبرې هلته به څوک کوي امزولو ته زما خبرې ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدمه هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدمه زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وژلی یم زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وژلی یم ما هم شهید کو ځان د خدای په رضا ودرېدمه زه خپلو وروڼو د ثواب په نیت وژلی یم ما هم شهید کو ځان د خدای په رضا ودرېدمه بل شعر دی چې ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه ستا د وجود خوشبو د کوم ښکلي نه وغواړمه په ډک بازار کې فکر یوړم تنها ودرېدمه چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو زه د رڼا په لټون لاړم جدا ودرېدمه چې په یارانو جمود خور شو په تیارو کې ورک شو زه د رڼا په لټون لاړم جدا ودرېدمه او طاهره داسې دی چې چلی یم یادونو بېګا طاهره داسې دی چې چلی یم یادونو بېګا کله به ناسته وم او کله به بیا ودرېدم هلکه ته خو ډېر ښه روبالي شاعر یې یار په خدای باور طاهر بونیري هسې د بونیریانو په هکله دا خبرې ټولې غلطې دي دا ګوره څومره قابله خلک نه دی په خپله اوس دغه شعر دی نه دی غزل ده ووې چې په خدای یقین وکړي چې په هغه کې د ده د غزل فني او هنري او د مضمون اړخ ته ګورې نو بلا خوند رنګ او مزه پکې ده بلکل دا ډاکټر صاحب لکه خیر دا تاریخ خبره مونږ کوو ورسره لږ به په دغه هم خبره کوو چې زمونږ کتونکي هم ترې خوند واخلي او رنګ هم ترې واخلي طاهر چې دی په هغه دوه شعرونه دي که نه په دې پورې غر کې دغه کور د چا دی خلک وایي ښاپیري پکې اوسي او بل شعر هغه سیال چې دغه د درې ځایه خبره خو چې اوس ځان ته خپله وایي چې زمونږ د غره نښترې ریز مریز په دې پورې غر کې دغه کور د چا دی خلک وایي ښاپیري پکې اوسي څه کور په کور نلکې خورې شوې غزل خو نیم د جدید شاعري ډېر ښه مثال دی
چې زمونږ د غره نختر ریس خلک وایي خاپیري پکې اوسېږي او د علم د بڼ نختر ریز مریض سکه مقل بنیری پکې اوسېږي شعر دی نن اوس په دې کې خبره بله ده شعر اورو خو تا په خپل یو شعر کې د مقلو بنیرو خبره وکړه اوس ګوره دا موږ نه وایو اوس که موږ وي خو بېل یو خبره دی اوس په خپل اعتراف کوي چې څه کم عقل بنیري پکې یار چې ونه وایي نو خو بیا خو غلطه کوي کم عقل شي زمونږ چې څومره مونږ خو لږ پسمانده خلک یو که نه لږ نه چې ډېر زیات یو نو تعلیم هم نشته دی او صحیح ده چې اخوند درویزه چې کوم دی نو هغه کتاب پښتو کې دویم کتاب دی بنیر کې لیکلی شوی دی زمونږ په کلو کې لیکلی شوی خو اوس بیا وروستو دا بدقسمتي وه چې کومو خلکو په سواد باندې لیکل کړي دي لکه په بنیر یې لیکل کړي دي نو هغه وایي چې دا په سواد کې تر دې پورې چې هغه وایي چې پیر بابا په سواد کې ولی الله دی تر دې پورې چې هغه خوشحال بابا هم وایي چې په سواد کې دي دوه څیزه یو خفي دی بل جیلي یو مخزن د درویزه دی بل دوتر د شیخ میر په سواد کې دي دوه څیزه که جیلي دي که خفي دي یو خفي دی اصل کې خبره داسې ده دا خو تو هغه کلای دغه ته وړی که نه اخو دغه علاقه چې را که نه دا خو په سواد باندې